أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 73 باندې موږ لایټ اینڈ ساوند چې د چپټر نمبر 6 دا به سٹارټ کوو. صحیح ده. لایټ اینڈ ساوند رڼا او आवाज. دلته کې کتا سو ګورئ why is the moonlight not hot like the sunlight. د سپوږمۍ رڼا چې دا هغه د نور د رڼا په شانتي ګرمه ولې نه ده. د پتیرا یو ویډیو کې مې زما خیال ما تاسو ته په دې باندې بحث کړی چې یاره د سپوږمۍ رڼا چې ده د نور د رڼا په شانتي ګرمه ولې نه ده. نو د سپوږمۍ چونکې خپل رڼا نشته دا د نور رڼا ریفلیکټ کوي او د هغې په ذریعه باندې چې دا مونږ اینو دا د نور د رڼا هغه ریفلیکشن دی. صحیح ده. خو په دې باندې چې څومره پوټانز غورځېږي په سپوږمۍ باندې څومره لایټ چې لګي نو دا په هغې کې 93% چې دی دا ابزارب کوي او اونلی 7% لایټ چې دی دا ریفلیکټ کوي. صحیح ده. نو ځکه په دغه وجه باندې د سپوږمۍ رڼا چې دا هغه د نور د رڼا په شانتي ګرمه نه. صحیح ده. د دې خپل څه رڼا نشته او د نور کومه رڼا چې پې څومره غورځېږي نو د هغې اونلی 7% لایټ چې دا ریفلیکټ کوي. صحیح ده. بیا دلته کې وګورئ وایي how can we recognize persons from their voices without seeing them. څنګه مونږه مختلف اشخاص چې دي مختلف کسان چې دي هغه مونږه د دوی د هغه وایسز نه د دوی د اوازونو نه پیژنو بغیر د دوی د لیدلو نه. لکه تاسو وګورئ کوم کسان چې مونږ سره بار بار میلاویږي یا مونږ ورسره خبرې اترې کوو یا ورسره مونږ په موبایل باندې خبرې کړي یا کوو. صحیح ده. نو هغوی مونږه د اواز نه اکثر ډایرک وپیژنو. یو خبره دوه درې چې هغه وکړي نو مونږ یې وپیژنو. که نمبر یې زمونږ سره سیو هم نه وي خو مونږ یې بیا وپیژنو. نو دا زمونږه په مغزو کې چې کوم اډیټري ایریا ده په هغې کې د هغه د اواز چونکې مختلف اوازونه چې د هغوی مختلف پیچي. صحیح ده. مختلف فریکوینسي مختلف امپلیچیوډي او په مختلفو ژبو کې د هغه اکسنټ هم بدل کېدی شي. د هغې نه هم موږ پیژندی شو. اوس بیخي ناشنا کسي چې موږ نه لیدلی نه اورېدلی نو هغه بیا موږ نه پیژنو. صحیح ده. خو کم کس د کم اس اواز چې موږ اورېدلی نو هغه د هغه اواز چې د هغه د اواز پیچ فریکوینسي امپلیچیوډ اکسنټ وغیره دا زموږ په مغزو کې سټور شوي نو د دغې نه بیا هغه موږ بغیر د لیدو نه چې دی نو هغه موږ د هغه د آواز نه هم ریکګنایز کولی شو. لکه مثال په طور یو سټاف دی. صحیح ده. یا مختلف کلاس فیلوز دي او هغه یو کس چې دی هغه بلایند فولډ کي مطلب سترګې ورله وتړي او بیا د هغه په مخ کې د هغه مختلف کلاس فیلوز خبرې کوي نو دی بیا پیژني چې یاره دا پلانی دی دا پلانی دی ځکه چې دغه اوازونه د دغې اوازونو پیچ امپلیچیوډ صحیح ده او فریکوینسیز اکسنټس وغیره دا د هغه په مغزو کې دا د هغه په میموري کې سټور وي. صحیح ده. د دغې نه هغه پیژنګلو کولی شي. بیا د what are pleasant and unpleasant sounds. خوشګوار او ناخوشګوار اوازونه کم یو دي. نو دلته کې تاسو به وایئ چې یاره خوشګوار اوازونو کې خو به هغه راځي چې په هغې سره موږ فیل کول فیل کوو. صحیح ده. موږ ته خوشحالي محسوسیږي موږ ترې مزه اخلو نو صحیح ده. هغې کې د تلاوت आवाज راځي نعت راځي. صحیح ده. یا مثال په طور میوزیک پکې راځي چې کم په موږ باندې ښه لګي او کم چې شور شرابه یا د ګاډو आवाज یا د مشینانو आवाज یا د ډزو आवाज هغه په موږ باندې بد لګي. خو دلته زه ستاسو سره یو خبره بله ایډ کړم چې هر आवाज کم چې زمونږه غوږ چې دی هغه هلټ کوي په هغې سره زمونږه ایر چې دی دا هلټ کېږي مطلب مونږه په غوږ کې درد محسوسوو. ډیر زیات आवाज چې دی دا هم مونږه په انپلیزنټ کې غورځوو. اباو 85 dB چې دی نو هغه اباو 85 dB چې دی نو هغه مطلب ډیر تیز आवाज دی نو د هغه مونږه انپلیزنټ محسوسوو مطلب هغه په موږ باندې ښه هم نه لګي. میوزیک چې هم ډیر زیات د حد نه سیوا مونږه تیز کو نو هغه بیا مونږه
زمونږ ایرز چې دی دا هالټ کوي او هغه په موږ باندې ښه نه لګي. مطلب یو ښه اواز هم یو خو چې ډېر زیاتې موږ تیز کړو ښه. نو ډي بي چې دی دا یو یونټ دی، په دې باندې موږ د اواز انټنسټي چې دی دا مجر کوو. صحیح ده. او انپلیزنټ او پلیزنټ ساوندز چې دا هم آی هوپ چې تاسو پې پوه شوي. ها اوس راځو خپل پیج نمبر 74 لا. په پیج نمبر 74 باندې که تاسو دلته کې وګورئ نو وایي the beauty and fascination of our universe is because of sunlight. خوبصورتی او دلکشي چې دا زمونږ د کائنات دا په وجه د نور د رڼا ده. زمونږ د کائنات چې دی دا چې څومره ښکلی دی او څومره دا فیسینیټینګ دی، مطلب دا دی چې دا دلکش دی. صحیح ده. څومره دا دلچسپ دی. منګه چې کله یو څیز ته ګورو او زمونږ پکې دلچسپي پیدا شي، موږ وایو چې یاره دا موږ څه کولی، دې ته وایي فیسینیټینګ. مطلب صحیح ده. نو دا څومره دلکش او ښکلی چې دی زموږ د کائنات دا د څه په وجه باندې دی، دا د نور د رڼا په وجه باندې دی. Our day starts with the rising of the sun. زمونږ ورځ چې دی دا د نور په راختو سره شروع کیږي. We can see objects around us due to its light. او موږ سیزونه غیر چاپیر لیدای شو په وجه د دې د رڼا، د نور د رڼا په وجه باندې موږ مختلف سیزونه خپل غیر چاپیره اینو. Sun and stars are the natural sources of light. نور او ستوري چې دا قدرتي ذریعې دي د رڼا. All forms of life on earth is due to light of the sun. د ژوند څومره شکلونه چې دي په ځمکه باندې دا په وجه د نور د رڼا دي. Have you ever thought، تاسو چېرته کې سوچ کړی دی what would have been the situation without the sun، چې د نور نه بغیر به حالات څنګه وو. Nothing including human being, birds, animals, vegetation, flowers and fruits would have been existed. هیڅ شی هم نه چې په هغې کې شامل دي انسانان، مرغۍ، ځناور او څومره بوټي چې دي، ګلونه چې دي، میوې چې دي. صحیح ده. دا یو به هم نه و، په دې کې به یو هم نه و. Sometime electricity supply is disrupted at night. بعض اوقات بجلی چې ده د بجلی کنکشن د شپې کټ شي، مطلب دا دی چې بجلی لاړه شي. The darkness spreads over all the things. تیاره په ټولو څیزونو باندې خوره شي. We then use artificial sources of light. نو بیا موږ مصنوعي ذریعې د رڼا مصنوعي ذریعې استعمالو. Can you name some of such sources of light؟ تاسو په دې کې د یو څو ذریعو نمونه اغستی شئ. صحیح ده. نو مطلب زموږ د موبایل فلیش لایټ شو، یا زموږ سره چې کم ټارچز وي په کور کې کم لایټ سي، دغه ټول په آرټیفیشل سورسز آف لایټ کې راځي. کینډلز شو. صحیح ده. یا پخوا به خلکو لالټینونه چې دغه به یې بلول، دا ټول آرټیفیشل سورسز آف لایټ دي. بیا دلته کې وګورئ do you know light is a form of energy the plants prepare their food using sunlight. رڼا چې دا د توانایي یو شکل دی، بوټي خپل خوراک تیاروي د نور په رڼا استعمالولو سره. بیا دلته کې وګورئ speed of light is fastest in this universe. د رڼا سپیډ چې دی، د رڼا رفتار چې دی هغه فاسټست دی، تیز ترین دی په دې کائنات کې. light travels 300,000 kilometer in 1 second in air or vacuum. رڼا چې دا 3 لک کیلومتره په یو سیکنډ کې وي، مطلب 300,000 3 لک کیلومتره په یو سیکنډ کې وي په هوا یا په ویکیوم کې. مطلب که هوایی یا ویکیومي. ویکیوم مطلب دا دی چې بیخي هوا تیم لرکې خالی ځای، هغې ته موږ وایو ویکیوم. نو په ویکیوم کې یا په ایر کې په دواړو کې د دې دغه سپیډ دی د رڼا. صحیح ده. بیا دلته کې وګورئ the moon is not a natural source of light. why it looks bright. سپوږمۍ چې دا وایي دا یو قدرتي ذریعه نه ده د رڼا، نو دا بیا ولې برایټ ښکاري، ولې پړقېږي؟ نو دغه خو ما تاسو ته ووایي چې دا د نور رڼا ریفلیکټ کوي. صحیح ده. 93% چې دا هغه ابزارو کوي او اونلی 7% چې دا هغه ریفلیکټ کوي. نو د دغې په وجه باندې موږ د سپوږمۍ چې دا برایټ ښکاري. صحیح ده. بیا دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 6.1 وایي some light sources are given below. ټیک the natural sources of lights. لایټ سورسز تاسو ته لاندې درکړلې، په دې کې چې کوم قدرتي دي، قدرتي ذریعې دي د رڼا، هغې ته ټیک نشان وکړئ. دلته کې یو کینډل دی، بیا سن دی، سټارز دي. صحیح ده. دلته کې دا یو بلب دی، دا بیا اسمان چې دی پړقېدل دی. صحیح ده. په هغې کې چې کوم پړق وشي، کومه رڼا چې وشي دا، او بیا دلته کې دا ګلو ورم دی. صحیح ده. نو په دې کې دا چې دی دا نیچرل دی، دا نیچرل دی، دا آرټیفیشل دی، دا نیچرل دی، دا نیچرل دی او دا هم آرټیفیشل دی. صحیح ده. نو بیا په روان پیج باندې به انشاءالله لومینس او نان لومینس باډیز چې هغه به ډسکس کوو. د روان ویډیو پر تاسو په الله د الله په امان.